السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم د هایپو اپلیکیشن باره کې چې له هغه چې ما څومره روپۍ په څومره وخت کې وګټلې. ګرانو ملګرو، تقریبا په یوه دوه هفتې مخکې ما یوه ویډیو جوړه کړې وه د هایپو اپلیکیشن باره کې چې له هغه چې تاسو څرنګه روپۍ ګټلی شئ. د هغه بعد تر ننه پورې تقریبا ما 600 روپۍ له هایپو اپلیکیشن چې ګټلې دي. دا تاسو وایئ چې بالکل کمې په دغه دي چې مثال ما درته پروپر ټایم نه ده ورکړی، مثال ما ډېر وخت ټایم پې ضایع کړی په دغه اپلیکیشن باندې او ما بیا 600 روپۍ ګټلې دي. ما چې کله اپلیکیشن انسټال کړو د هغه بعد ما اپلیکیشنز کوم د هغه ما یو مخ زیات شیر کړو په ګروپانو کې، فیسبوک کې، مسنجر کې، واتساپ کې. نو که تاسو هم غواړئ چې هغه اپلیکیشن انسټال کړئ او هغه ویډیو وګورئ، کوم ویډیو چې ما مخکې جوړه کړې وه، نو دغه ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې به زه د هغې ویډیو لینک هم ورکړم او د اپلیکیشن لینک به هم ورکړم، نو د هغه ځای تاسو اپلیکیشن انسټال کولی شئ. ما چې کله اپلیکیشن انسټال کړو په هغه ورځ ما تقریبا یو مخ زیاتو ګروپانو کې اپلیکیشن شیر کړو او کله چې ما هغه اپلیکیشن شیر کړو نو د هغه تر ننه پورې تقریبا ما $15 روپۍ ګټلې دي چې هغه ما رایستلې دي. رایستلې مې څرنګه دي؟ په دریو طریقو راوځي، په دریو ځایو ته به تاسو روپۍ لیږئ بیا رایستلی شئ. تاسو به خبر یاستئ که یو پیوټ اپلیکیشن ده، یو هایپو اپلیکیشن ده، په دواړو باندې ما ویډیو جوړې کړې دي. کله چې تاسو هایپو اپلیکیشن انسټال کړئ نو په هغه کې موږ روپۍ ګټو بټ کوین چې هغه نن سبا په انټرنیټ کې هغه هم یوه روپۍ ده. بټ کوین چې کوم ده هغه هم په انټرنیټ کې موږ هغه ته روپۍ وایو. بټ کوین به موږ اړوو په ډالر باندې به موږ اړوو بلاک چین کې. بلاک چین یو اپلیکیشن ده چې مثال داسې اوس نه ده چې تاسو به یاستئ چې ما ته پروپر ټایم هغه راوښه څرنګه سټپ بای سټپ څرنګه روپۍ راوباسو. زه نن هسې دغه ویډیو کې تاسو درښیم څه طریقه ده، څه رقم موږ روپۍ ګټلی شو دغه اپلیکیشنه چې او څرنګه یې رایستلی شو. رایستلو طریقه یې دغه ده چې اول به موږ خپل ځو بلاک چین ته، پیوټ اپلیکیشن ته، لا هایپو اپلیکیشن ته. دا دوه اپلیکیشن دي کوم چې ما روپۍ ګټلې دي په خپله باندې. نو حقیقت خبره زه به تاسو دا ما سکرین شوټونه در ښکاره کړي دي چې ما څرنګه اوس زه سټپ بای سټپ درښیم چې اول څرنګه کېږي. اول چې تاسو په هایپو اپلیکیشن کې ډالر وګټئ بټ کوین، هغه بیا ډالر ته اړوئ. ډالر چې واړوئ بیا موږ هغه لیږو بلاک چین ته. بلاک چین چې ولیږو تقریبا دا ټول کار چې موږ کو 1 غنټه پې وځي. اول لیکلی اوس چې 3 غنټې به 3 ورځې به وځي، دا روپۍ به دغه ته 3 ورځې کېږي. دا بالکل مثال دغسې وي نه کېدای شي چې 3 ورځې ولګېږي، خو لګېږي 10-15 منټه کې کار ټول کېږي. له هایپو اپلیکیشن به تاسو لیږئ خپل بلاک چین اکاونټ ته. بلاک چین چې به تاسو لیږئ کیش مال د پاکستان یو ویب سایټ ده، په هغه کې مثال موږ خپل روپۍ اچولی شو. له کیش مال چې بیا تاسو ایزي پیسه رایستلی شئ. ایزي پیسه اوس تاسو مثال کیش مال بلاک چین دا مثال تاسو باید چې دا څه شی دی، څرنګه یې ویب سایټ، څرنګه یې ساین اپ وکړو، څرنګه آی ډي جوړه کړو. بالکل داسې ده لکه موږ یو فیسبوک اکاونټ جوړوو، یو فیسبوک آی ډي جوړوو. د هر ویب سایټ چې کله موږ ساین اپ کوو یا موږ لوګین کوو، د هغه کوم رولز چې دا کوم مثال طریقه چې ده هغه دغه مثال اول به نوم ورکوي، ایمیل به ورکوي، ټلیفون نمبر به ورکوي، عکس به ورکوي، خپل نوم به ورکوي، ایج، برډ دا شان ورکوي. که موږ فیسبوک آی ډي جوړوم دغه شان ورکوو، که موږ بلاک چین جوړوم دغه به ورکوو، که موږ کیش مال اکاونټ جوړوم هغه به ورکوو، او که موږ مثال ایزي پیسه اکاونټ جوړوم دغه به ورکوو. صحیح ده. رول ما در وښوو چې څرنګه ما روپۍ رایستلې دي. زه دا تاسو ته سکرین شاټ بار در ښکاروم. دغه مطلب ما دغه ده چې په دغه اپلیکیشن کې ما څرنګه روپۍ ګټلې دي. اول چې ما کله $15 روپۍ پوره کړې په هایپو اپلیکیشن کې، تاسو سکرین شاټ وینئ چې کله ما $15 پوره کړو ما خپل روپۍ ولېږلې بلاک چین ته. بلاک چین چې ما ولېږلې تقریبا پلس منټه کې دا روپۍ بلاک چین ته ولاړې. بلاک چین ته چې کله روپۍ ولاړې، له بلاک چین چې ما راولېږلې کیش مال ته، له کیش مال ته چې راولېږلې، په کیش مال کې اتې ستاسو روپۍ مثال پرتې دي، یوه بلا یې نه خورئ، هېڅوک یې هم نه وړئ چې تاسو مثال سم پاسورډ او شی ولګوئ. له کیش مال چې تاسو په ایزي پیسې ته په اسانۍ سره رالیږلی شئ. خو لږ طریقه اوس بیا درښیم چې څرنګه یې رالیږو. اول چې کله مو بلاک چین اکاونټ جوړ کړو بیا موږ ته یو اډرس راکوي، ویلټ اډرس ورته وایي. صحیح ده. ویلټ آی ډي ورته وایي. کله چې موږ هغه ویلټ آی ډي کاپي کړو او هغه موږ واچوو په خپل هایپو اپلیکیشن کې. صحیح ده. د تاسو وینئ هایپو اپلیکیشن کې کله موږ هغه اډرس واچوو بیا د موږ روپۍ ولاړې شي موږ خپل هایپو بلاک چین آی ډي ته. بلاک چین آی ډي ته چې موږ روپۍ ولاړې شي ورې د موږ ډالر راته ایښي دي. صحیح ده. دا تاسو سکرین شاټ وینئ. د ما $15 مال راولېږل په بلاک چین کې ایښول. بیا چې موږ کیش مال اکاونټ جوړ کړو، د کیش مال آی ډي چې جوړه کړو، د کیش مال کې بیا موږ ته بیا یو اډرس راکوي چې په دغه اډرس باندې روپۍ راولېږله بلاک چین چې هغه اډرس موږ له کیش ماله چې را کاپي کړو
هغه کې شمال چې کوم اډرس را کاپي کو هغه بلوک چین کې ولګو بلوک چین څه ولګو مونږ بلوک چین چې په لاړ سي کیش مول ته کیش مول چې په لاړ سي ل کیش مول چې بیزي پیسې ته په دوه طریقه را لېږو مثال ایزي پیسې خالي کوم د موږ شناخت کارت نمبر سي د موږ د ټلیفون نمبر سي هغه نمبر ټلیفون نمبر واچوه نو تاسو د ایزي پیسې اکاونټ ته بس تاسو روپۍ ولاړ سي نو ګران ملګرو نن په دغه ویډیو کې ما خالي دغه مقصد اوس له دغه اپلیکیشن چې خلک ډېر روپۍ ګټي موږ بس دغه یو مثال کوشش نه پیکو او مثال زړه مې نه مني خو انشاءالله چې زه یم خیر تاسو ټوله ته به هغه هایوي طریقه تاسو در وښیمه مثال له هغه چې د ما مطلب دغه ده مثال د ما ویډیو 2000 نفر وګوري چې په 2000 نفرو کې یو نفر هم د ما په ویډیو عمل وکړي او هغه کار وکړي او یو روپۍ جن وګټي 2 روپۍ جن وګټي د ما لپاره اتیا هغه ډېره غټه خبر ده د ما لپاره هغه د یو غټه خبر ده صحیح ده داسې نه مثال د ما ویډیو 2000 نفر ګوري خامخا د 2000 نفر د ما کار وکړي چې یو وکړي ما ته هغه ماته ډېره خبر ده ما چې کله یو سړی کمنټ وکړي چې دا کار ما وکړو د ما چې وسو دا کار مثال ډېر خوشحاله سوم نو که سم ده زه په هغه کمنټ باندې دومره خوشحاله کېږم لکه یو مخ زیات خوشحاله سم ول دا د ما یو کار ده زه کوم کار کوم او تاسو په هغه کار عمل وکړئ نو دا ما لپاره ډېره غټه خبر ده مثال نو انشاءالله دغسې ویډیو به تاسو ته هر وخت راوړم چې تاسو لږ فایده شي ډېره فایده یي نو که تاسو بیا هم غواړئ مثال تاسو د بلوک چین آی ډي جوړه کړم د کیش مال آی ډي جوړه کړم نو پروپر د هغه به ویډیو جوړه کړم څرنګه موږ بلوک چین آی ډي جوړوو څرنګه موږ کیش مال آی ډي جوړوو څرنګه مثال موږ روپۍ راولېږو دغه اپلیکیشن چې خو ما دغه اپلیکیشن چې $15 ګټلي ول $6 هغه ما خپل ایزي پیسې اکاونټ ته راولېږل چې هر کله بیا $15 پلس وو بیا به مثال تاسو ټول رود وکړم څرنګه موږ مثال ډاونلوډ کولی هغه لېږلی شو خپل اکاونټ ته نو ګرانو ملګرو که اپلیکیشن انسټالوئ ویډیو لاندې په لینک ده هغه چې اپلیکیشن انسټال کړئ او تاسو هم روپۍ ګټلی شئ تاسو ګورئ ټیکنیکل ابز یوټیوب چینل کوم چینل سبسکرایب کړی نه چینل خامخا سبسکرایب کړئ ولې زه هر وخت داسې ښې ویډیو تاسو ته راوړم ډېره مننه